پیسې دي خدای به خیر کړي ستا کار دی انشاءالله مازدیګر ته به وسي زه بیا واپسي تا سره ټلیفون کوم حال احوال در سره کوم خدای به خیر کړي تا دونه مثلا په دغه باره کې حال احوال به ورسره وکړو صحیح دی شروع زنه اشا شروع زنه اشا شروع زنه بسرعه ستار لاله زمام لاله زه تا د توپنچه درکم دلته ما ته ګوره دلته تسلي حوصله وکړه موږ له عقله کار واخله دماغه کار واخله سیالان لرو دوستان لرو زه یې تا ته راوړم ته توپنچه درخې دا اوږې نه دي په دغو باندې خالي بستې خوند کوي دا تنکي لاسونه نه دي په دغو کې کې توپنچې خوند نه کوي پن خوند کوي قلم خوند کوي بس در واخې توپنچه در واخې راسې منډه کې وایولې زه یې درته ویل زه چې راته مې کړی دي لاله بس زه نه غواړم چې ګل خاندان داسې لاړ شي لاړې سبا به ته په جیل کې ناست یې واوره پټه خوله شه بس توپنچه در واخې لاړ شي هېڅ صبر نه حوصله وکړه دا نه کمونه جوړېږي دا نه کورونه جوړېږي بس ته توپنچه در واخې زه مې د لالا پور اخلم له جذباتو به کار نه اخلې له جذباتو کار مخه تسلي صبر حوصله یو شی نه دي تللي له دا ښاره څه که د دنیا هر کارنر ته لاړ شي زه بې راباسم د ده سر به زه تا ته دغه درته راوړم فیروز لالا د لالا خون نن څلورستي پوره شوه دا خلکو سر نه خلاصوي زموږ له خاموشۍ دا ناجایزه پیدا اخلي سمسوره یو ناجایزه پیدا نه اخلي دا د کلي کیسې دي دا غټ مجلسونه دي په دغو ستا سر نه خلاصه شي ګر سره بله ورځ اخترومات ول موږ درځو ما وچین کار ورته وکړئ مال ضرورت یې نشته ستاسو ماته راځاست وخت یې راسي بیا به فیصله وکړو سره وغږوو خو هغه د هلک ورور جیل ته اچولی ده هلک په جیل کې ده اوس په دوی باندې وربل ده خو بس لالا ستا څه فیصله ده ستا زما به فیصله ورسره کوو نو چې مدریمان وغږاږي نو دوی به راسي مجلس به سره وکړو موږ باید د مجلس سوچ وکړو چې کومه فیصله ورسره دغو سره کوو بیا به دوی یاري اورو دوی یایي څه د دوی سوچ څه سوچ دی خو لالا مصر بیا هم مصر وی ولې په هغه ورځ باندې زه ډېر سر ولم په جذبه کې ولم که چېرې ما توپنچه رااخیستې او دی مې ویشتلی ولی خو به زه نن به زه په جیل کې ولم یقین وکړه ما په ګډ ژوند ستا د انداز نه لیدلی ما ته د غوږ نه نیوی لکه صبر وکړئ او اوس الحمدلله د مطلب دا د کلي خلکو ګډ مطلب ما ته ګوري ما ته مطلب شی عزت راکوي قدر مې دی بس په لالا ستا ډېره مهرباني پوره وسوه د خدای مهرباني پوره وسوه او ستا مهرباني پوره وسوه خبره داسې ده سمسوره نیمایي فیصلې به له دماغ وکړئ په ساړه سینه به فیصلې کوي او د جذباتو فیصله تر ننه نه ده کامیابه سوې مثلا اوس ستا را ده بس ته څه یایې زما قبوله ده زما خوښه ده زه خو دغه یم زه خو خو یاست د دغو سره موږ داسې سلوک وکړو چې ګډ سره د کلي خلک راتاریانه شي مزمور لالا ته د خدای پاک جنتونه امین سمسوره د شهریار پلار ده شهریار غریب نوسه یایي هغه خو ورور هر شی په موږ لیکلي نو دا ټیم فیصله زما او ستا هغه ده او که ما او تا د دوی غوا وزنو پور پکښې ږدو له دغه سره خو شیروز لالا نسي راژوندی کېدلی نو بیا موږ ته څه حاجت ها بهرحال موږ ښه فیصله وکړله د لالا ښه جنازه وسوه ښه پاتایه وسوله لرې لرې خلک رالو کور یې ودان څه نو عزت یې راکړي دا خو عزت زموږ د جذباتو دوی پیدا اخیستلی تا خپل جذبات په کنټرول کړو ځکه شهریاره ورسه دا دروازه څوک دی فیروز کاکا ملک اجمل خان دغه راغلی دی
غلی ورسه د بازار خلاص کړه بیټه کې کښېنه ورته دوی راځي ورسه د بازار خلاصه دا به خدای مې راول راځي راسي الله مې راوله راځي ملک صاحب الله مې راوله الله مې راوله زه به اوبه هم درله راواخلم ملک صاحب او کاکا دغه هم راوغواړم اوکې زوی زه به یاره بیټک ته ورسم تاسو به چې راځي هلکه ناوخته کېږي فیصله ده هلته کور ورته وایي ټول راغلي دي سید السلام علیکم ملک صاحب ستړي مسئ خدای مې راوله څنګه یاست وعلیکم السلام فیروز خان وروره ښه یې؟ الله در منو ملک صاحب نه به ولیاړي ښه ملک صاحب نور ښه یاست شکر خدای مې راوله خدای ښه شهریاره و شهریاره کاکا درګې راواخه سمسور دغه راوغواړي راسې کښېني نو ښه ملک صاحب خدای مې راوله خدای مې راوله خدای ښه اوس لاسه خوړلې لاسه څښلې لکه تاسو ورسئ مړې لاړ ښه خو لکه کښېنه مه ولاړېږئ لار څنګه کسان تاسې ور موږ وغږوئ چې موږ چشله راغلي ملک صاحب دا خو نو نه سو مجلس موږ راغلي فیروز خانه پناه وایو خدای مې راوله خدای مې پښتانه وایي ځکه هغه سودې چې اور پر باندې ستا او د زمان تر مابین چې کومه وقایه راغلې وه کم ناورین راغلی و نو د علاقې مشران او د سلطان پلار زمان هم دا دی له موږ سره راغلی دی په ناوه راغلي یو ناوه هم راغلي فیروز خانه دوی تاله 2 واره مخکې هم درغلي ول تاله ټولي ول بیا ماله رالو ما ورته وویل انشاءالله زما خې پلار پکې راوشي روز خان له هغه بعد مله فیروزه سره هم ښه ناستې ده زه به انشاءالله در سره ولاړ شم او که خدای کول فیروز خان دغسې سړی نه دی او نه به م خفه کوي تاسو ته خدای ښه درس خو هم داسې اختیار زما هغه نشته او بل د ده واړه بچیان دي بل زموږ دغه کوچنیان دي سره هغه د هغو فیصله ما څنګه کړې وه البته تاسې را ټول کال د اتوار پر ورځ درځمه نو بیا موږ مشوره سره وکړله بیا ما هغه تا ته درکړلې چې به موږ به داسې فیصله در وکړو نو ملک صاحب دغه هم ستا سترګو ته وکتل او د دوی د نورو مشرانو ملکانو سترګو ته مې وکتل دا فیصله خو ما وکړله بس فیروز خانه ما خو د علاقې مشران او د سلطان بدبخته پلار غریبي هم دا دی را سره دی سره د علاقې مشران مې دا د سره راټول کړي دي موږ ولې کوم دغه ناورین ختم کړي د دواړو قومو تر مابین خدای ښه درس نو ملک صاحب زه به څه وایم زما خو نو هغه فیصله وله لکه ما ستا ته مجلس وکړی دا ما هم که زه دا وایم چې ستا سترګې او د دوی مو وروره ډېر خیال وساتلی نو دا به غلطه خبره نه وي زمانه ملک صاحب دا یې مړو خدا فیصله ده چې 15 لکه روپۍ یوه توپنچه او له کلي ځا به کاټه کې باراژ بس ملک صاحب موږ خو ستا لمن نیولې وه د دوی اوس هم کور ودان دوی موږ ته قدر راکوي عزت یې راکوي ډېر په درنه سترګه یې راته وکتل چې تا له دوی سره څنګه فیصله جوړه کړه موږ ته سر په سترګو منظوره ښه بس مولي صاحب را دعا ودره مولي صاحب ملک صاحب دې د دې ما زه داسې فیصله نه کوم داسې نه ده پټه وړه کښېنه صبره کوه بیا هغه ته هغه فیروز خان ودغږاږي هلک ته وغږاږي څه وایي ته بس تاسو څنګه وجوړه کړو اوس هلک ته سیې کوي فیروز خانه داسې مرکې له زه نه یم راغلی چې بیا سبا ستاسو په کور کې جنجال چې کوشنی هلک هم نه وی خوشحاله دا مرکه زه نک هلک په وراثت یې لکه چې وغږاږي ملک صاحب ستا څه خیال دی زموږ د لالا 15 لکه روپۍ قیمت ده چې دا ګرد د دنیا موږ ته راکړي موږ د لالا پور نه شي ښه زویه ته څه پور غواړې بس ملک صاحب زه دوی څنګه راخوښه ده زه تر دغه حده پورې تیار یم که چېرې دی زما د ورور سر غواړي هم زه یې ورم فیروز لالا ما په ګډ ژوند باندې ستا خبره نه ده مته کړې خو نن به ته له ما سره دا خبره منې
فیروز خان الهیه که الهیه که سیالک وغږېږه څه بیا یې زویه ته یې ته څه یې ملک صاحب زما نه که نه بد خلکه دي او نه بد خوښوي او زموږ د لالا په دا دنیا کې د غونې ژوند وي ستاره یې کړی دوی کور ته راغلي دي او په خپلو خوب پښېمانه دا مناسبه نه ده چې په دونې لوی کور کې دونې کمزوري فیصله وسي ملک صاحب ما ته نه زما علم او نه زما پښتو او نه زما دین دا اجازه راکوي چې د یو انسان سره داسې سلوک وسي منم چې دوی له لالا سره بد وکړه او موږ د لالا انتقام داسې نه اخلو فیروز لالا نه د دا 15 لکه روپۍ راکوي او نه د له کلي وځي خالد د دا توپنچه په دا میدان باندې مات دا یو ناصر دی او نسلونه تباه کوي فیروز لالا دوی ما که راغلي دي کور ته مات وکړه آفرین صدربار بس تا دا نن ثابته کړ ستا له لوی خاندان او له تعلیم یافته خاندان سره تعلق لري فخر در باندې کوم نو ملک صاحب زما خو د دوی بیا راو په زړه کې د دوی به څنګه خوښ وي په دا فیصله باندې کړ نو هغه دوی ته خدای پاک دا نن سوچ ورکړی دی دا هم یقین وکړه دا د شیروز لالا سوچ دی شیروز لالا موږ ته دا تربیت راکړی د هغه تربیت زموږ په کوچنیانو باندې اثر اچولی چې نن زموږ کوچنیان هم داسې پر رضایت له ما سره خو د دوی ډار ول نو زه دوی راخوا شي بس ملک صاحب زموږ له خوا تاسو معاف یاست الله معاف کړه خالي توپنچه به راواخله هغه هم د دغه له وجې نه چې زه رااخلم ملک صاحب دا یو ناسور ده د زمانې لپاره نسلونه تباه کړي او دا به په دغه ځای بس په دا انګېټۍ کې سوځو ختمه خبره شوه کور هم ودانس زمانه ملک صاحب دا توپنچه ده نو دا نورو نه بیا زما غوټ که سم دی ملک صاحب خبره واوره د دغو ضرورت نشته دوی دوی د غیرت فیصله وکړه نو د غوزه بیا زما غوټ که سم فیروز خان دا پیسې او دا توپنچه د زمان زړه غواړي ملک صاحب داسې مه راسره کوئ دا درواغ دي یا. د پیسو ضرورت نشته دا د زمان زړه غواړي سیوه تاسو ته یې درکړو ستاسو یې کور ودانس درانه خلک یاست موږ هم درانه او د درنو په نظر هم راته وکتل موږ ستاسې ډېر شکر ګزار ولې صاحب دعا راوکړه الله هم راولي الله هم راولي آمین الله امين الله آمین برحمتك مولوي صاحب یو بله دوه راوکه زما د لالا لپاره ستا کم لالا ملک صاحب شیروز لالا خو صرف د سمسور او د فیروز صاحب ورور نه وی هغه زما هم ورور وی په هغه باندې یو دوی نه دي خفه په هغه باندې دا ګرد کلی خوار سو دا ګرد کلی په خفه سو غلطي ده له انسانه کاږي هغه زما له ورور زما غلطي وسوه نو موږ د دوی ډېر کورودانه یایو چې دوی موږ درانه کو دا د کلي ملکان یې راسره درانه کړه ډېره ډېره مهرباني الله امين برحمتك خدای هم راوله مولي صاحب خدای هم وا بچو وا نن ستا قلم ستا علم زما ملکي ماته کړه ما نه در سره شاګرد کوي نه ملک صاحب ستا خپل منصب دی